بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یو ډیره ضروری او اهمه مسله نن بیانو. هغه دا ده چې د واده د اول شپې آداب څه دي او په اوله شپه کې څه کول پکار دي او څه نه دي کول پکار. نو دا هم یو ډیره ضروری مسله ده او ډیر نوجوانان چې هغه په دې کې په ډېرې غلط فهمیانو کې اخته یو ډیر غلطیانې به کې داسې کوي چې هغه د اسلام خلافي. د دې د وجنه دا یو ضروری خبره ده چې په دې باندې هر مسلمان ځان پوهه کړي. نن به ان شاء الله تعالی د دې مکمل آداب او مکمل طریقه چې دغه به تاسو ته بیانېږي. نو د ټولو نه مخکې چې کله هم یو سړی واده وکړي او د ده دپاره بیبي کور ته راویستلی شي او دته چې کوم دی د شپې د ورتلو موقع میلو شي، نو په دغه شپه باندې خو دا خو هر مسلمان ته پته ده، هر انسان ته د دې پته ده چې دې ځان سره خواږه څه وړي. نو زه ښه خبره ده خواږه وړل، لیکن د هغې کې دا احتیاط هم پکار دی چې په خپل لاس باندې د خواږه واخیستلی شي، نو دا ډېر بهتره خبره ده. د بل چا د لاسه د خواږه اخیستل دا ډېره ښه خبره ځکه نه ده. اکثر داسې واقعات هم پیښیږي دی کې چې د بل د طرف نه څه نقصان بیا انسان ته ورسي، نو په خپله باندې سړی ځان له میټایي ویاري یا نور چې کوم دی خواږه څیزونه واخلي او ویسي ځان سره. دویمه طریقه دا اختیارول پکار دي چې د حیا او د ادب خبره دا هم ده چې انسان په داسې ټایم کې ورشي چې عام خلک اوده وي او ډېر د چا په مخ کې تلل ورتلل نه دي پکار. بله دا چې کله کمرې ته سړی ننوځي نو چونکې ناوي چې دا هغه هم د مخکې نه خبر وي چې نن به زما خاوند چې دی هغه به راځي او د هغې زړه هم ډېر درزېږي، یریږي، ځکه زنانه ذات دی، زنانه ذات چې هغه کمزوری. نو چې کله هم دغه نارینه ورځي او خپلې ناوې له ورځي نو ډېر په احتیاط سره ورتلل پکار دی، ډېر په خوشدلۍ سره او په ښکلي انداز سره ورتلل پکار دی چې ناوې باندې رعب را نه شي. نو د ټولو نه اول چې کله کمرې ته دغه خاوند چې دی دا وردن نه شي نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلام به واچوي. د سلام نه بعد به لاړ شي بیبي سره لاس میله وکړي او د هغې نه بعد زمونږ آقا صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کوم آداب بیا ښودلي دي. نو ترمذي شریف کې حدیث دی چې کله هم یو سړی کمرې ته ننوځي او د اوله شپه باندې لاړ شي د خپلې بیبي خواله نو سلام دی واچوي او ډېر په مینې محبت سره د بیبي په تندي باندې د لاس کیدي او دا دعا دی ووایي اللهم انی اسألک خیرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. دا دعا دی اووی. نو د دې دعا ډېر لوی برکت دی او ډېر لوی خیر دی پکې. او د هغې نه بعد به د خپلې بیبي ته ووایي چې ستا اودس شته که نه. نو که د بیبي اودس نه نو هغه به اودس وکړي. دې ته به خیال کول پکار چې په حیض په بیمارۍ یا په داسې مسله کې نه نو هغه به اودس وکړي او دغه شان که د خاوند اودس نه نو دی به هم اودس وکړي او بیا به دواړه چې دی نو دوه رکعات نفل وکړي. بیبي به وروسته ولاړی او خاوند به مخکې ولاړی جدا جدا مسله باندې، ځکه په یو مسله باندې د ښځې او خاوند چې دی نو هغه لمونځ نه کېږي. نو په جدا جدا مسله باندې به ودرېږي، نفل به وکړي او دا نفل به عام نفلي، عام نفل په شان نفل به وکړي او په هغې کې چې کله نفل وکړي نو د هغې نه وروسته به ځان لپاره دعا وغواړي، د خپل ښایسته ژوند لپاره، د خپل مینې محبت لپاره او د یو بل سره د ښه تعلقات ساتلو لپاره به د یو بل لپاره دعا وغواړي. ښه ډېره دعا به وغواړي او د هغې نه بعد به بیا چې کوم دی نو خپلې خبرې چې د هغه منځ کې به شروع شي. نو ټیک ده که یو سړی خپلې بیبي ته داسې خبرې بیان کړي چې هغه د کور د څه ضروري خبرې چې په هغې کې دا خبرې هم پکار دي چې بیبي ته وویلی شي چې زما او ستا مینه محبت چې هغه به یي برقرار به او که بهر زه ستا سره ډېره مینه محبت ونه ساتم نو ته به خفه کېږي نه. ځکه کله ناکله مور پلار چې دا بیا خفه کېږي چې کم سړی د خپلې ښځې او خپلې بیبي سره محبت ساتي نو که داسې خبرې پکې بیان کړی شي نو بده نه ده. خو دا یاد ساتئ چې په بیبي باندې روب اچول دا بالکل ناروا دي. بیبي سره داسې انداز باندې پیش راتلل پکار دي چې هغې باندې روب را نه شي، هغه ونه یریږي. ځکه زمونږ شریعت اسلام کې موږ ته دا نه ښیي چې تاسو به بیبي یاروئ. په اوله شپه باندې بیبي یارول نه دي پکار، بلکې هغه مانوس کول پکار دي. هغه د مخکې نه یریږي، د هغې زړه کمزوری درزېږي
نو یارول نه دي پکار، ډېر په مینه محبت سره خبرې اترې وشي. بیا د هغې نه وروسته که د سړي اراده د مباشرت د کوروالي، نو د هغې آداب هم تاسو ته بیان شوي چې کوروالی په کومه طریقه کول پکار دي. مخکې یو ویډیو کې دغه آداب بیان شوي، هغه تاسو بیا وګورئ. خو کوروالی په اوله شپه باندې ضروري نه دی. دې ته خیال پکار دی که بالفرض زنانه چې دا هغه بیماری د حیض، نو د حیض په دوران کې بیا کوروالی چې دا بیا منع دی، حرام دی، نو بیا خو بالکل کوروالی نه دی پکار. په اوله شپه کوروالی څه لازمي نه دی، خو دومره ده چې په اوله شپه باندې سړی د مینې محبت خبرې وکړي او د مینې محبت انداز اختیار کړي. او که یو د یو سړي د کوروالي اراده وي، نو د هغې نه مخکې بیبي مانوس کول پکار دی. او بیبي دې په داسې طریقه مانوس کړي چې غویمو باندې هم بیبي مانوسه کېږي، او دغه شان نور چې کوم مینه محبت یعنی انداز دی، نو هغه دې ټول اختیار کړی شي. نو چې که هغه مانوسه شوه او هغه دغه طرف ته میلان د هغې پیدا شو، نو ډېر په مینه محبت به بیا دغه کار چې دا بیا کولی شي. خو چې کله کوروالی یو سړی کوي، د کوروالی هم څه آداب دي، مخکې ویډیو کې بیان شوي دي، لیکن هغه آداب په تفصیل سره نه دي بیان شوي. نو یو ادب پکې دا دی چې د کوروالی نه مخکې دعا ویل پکار دي. هغه دعا دا ده: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دا بخاري شریف کې د حدیثو کتاب دی، په هغې کې دا دعا نقل ده. نو دا دعا به ووایي. او بیا د هغې نه وروسته چې کوروالی کوي، نو په کوروالی کې دې خبرې ته هم خیال کول پکار دي چې د سړي اندامونه دا د کوله او بربنډ نه وي. یعنې مطلب دا دی چې په ځان باندې له پاسه بړستن یا له پاسه په ځان باندې څادر وغیره اچول پکار دي چې بیخي بربنډ نه وي، لکه ځکه دا هم د اسلام خلاف خبره ده. ځکه د دې نه هم منع راغلی یو حدیث کې چې تاسو داسې طریقه مه اختیاروئ. نو ډېر بهترینه طریقه اختیارول پکار دي. او چې کوم سړی دا دعاګانې ووایي، نو دې دعاګانو برکت صبر دوی اولاد چې دا به هم بیا الله پاک نیک او صالحه او فرمان برداره وګرځي. او چې کله کوروالی وشي، نو د هغې نه وروسته که غسل په دغه ټیم کې وکړي ډېره بهتره ده، او که نه غسل ته په دغه ټیم کې اراده نه، نو بیا غوره او بهتره طریقه دا ده چې خپل اندامونه دې وینځي او ورسره چې کوم دی اودس دې وکړی شي، چې کوم عام اودس د مانځه دپاره کېږي. او د هغې نه بعد دې بیا سملي. بیا چې کله سحر د بانګونو ټیم شي، یا که د بانګونو نه مخکې پاسې، نو ډېره بهتره ده چې تهجد پکې هم وکړي. نو په دغه ټیم کې راپاسي او بیا غسل وکړي، او که د تهجد ټیم نو نفل دې وکړي. بیا دې ځان لپاره دعا وغواړي، او سړی چې کوم دی هغه جومات ته مانځله لاړ شي سحر، او بیبي چې ده نو هغه دې په کور کې لمونځ وکړي. دا د اولې شپې یو څو آداب دي چې تاسو ته بیان شو. د دې نه علاوه که نور هم د چا تفصیل پکار وي، نو تاسو تپوس کولی شئ کمنټ کې. او دا چینل چې دا د مسایلو دپاره، او خصوصا هغې مسایلو دپاره چې کوم مسایل هغه زمونږ ورونه د هغې تپوس نشي کولی د حیا د وجې نه، یا خویندې چې د هغه تپوس نشي کولی، او ډېر خلک د هغې په غلط فهمۍ په غلطه طریقه کې اخته، نو هغه مسایل دې کې به ډېر خصوصا بیانېږي. او